ذبیح الله مجاهد امریکا افغانستان ته په راتګ پېښمانه ده او اقتصاد یې سخت زیان ولید. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي امریکا افغانستان ته په راتګ سخته پېښمانه شوې او پرته له دې چې اقتصادي زیان وویني په نړیوال سټیج یې حیثیت زیانمن شو او په کور دننه له سختو نیوکو سره مخ ده. نوموړي په یو سپیچ کې خبرې کولې، وویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان د ناامنۍ فکر او تصور ونه کړي، کنه د امریکا په څیر به پېښمانه شي. ذبیح الله مجاهد له سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دې هیواد سره دې مرستې وکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.